علما وایي چې کله ته قرآن دی شروع کړی دا الحمدلله نه راشروع د سورة والضحا ته راورسېدلې چې کله سورة والضحا ته راورسېدلې دلته به تکبیر وایي دا تکبیر هم سنت ده کله خلکو ویلی اوس ګوري طالبانو ابتدا راغلی ده اتباع پاتې ده زه بیا یوه اسانه پوښتنه درنه وکړم طالبانو یو لوی صوفي تیر سوی مجدد الفسانی احمد ابن عبدالاحد السرهندي الفاروقي النقشبندي ډېر ښه ملا تیر سوی طالبانو مجدد الفسانی ورته وایي د یو کتاب جوړ کړی مکتوبات صوفي د طالبانو داسې صوفیان دی الله له موږ نه جوړ کړي نه مبتدعین صوفیان هغه لیکلي دي وایي دا بدعت چې حسن بدعت هم سي یعنې ښه بدعت حسنه وایي دا هم رافع د سنت ده یوه ډېره معقوله خبره یې کړې په خبر خو پوهېږئ طالبانو ده لیکلي دي وایي مړي ته پډګۍ روپي سر کول څنګه دي څه بعضې وطنو کې مړي ته پډګۍ روپي سر ته په دې بحث وکړه رسول الله چې وفات سوی تر هغه نه ډول عزتمند څوک وو پډګۍ ورپې سر کړې وه ابوبکر صاحب ته عمر صاحب شهید سوی علي صاحب شهید سوی عثمان صاحب شهید سوی دوی ته چا پډګۍ ورپې سر کړې سنت شی ده نو پډګۍ ده که نه پډګۍ نه پډګۍ د موږ ټول حنفي فقه هم تر همدې ډکه ده که نه ښه اوس بعضې وایي زه دا بدعت حسنه ده پډګۍ مړي ته ورپې سر که ښه زه دا بدعت حسنه خو په دې بدعت حسنه رافع د سنت سو مړي ته دې پډګۍ روپې سر کړه دا بدعت حسنه خو سنت څه شی سو پډګۍ که نه پډګۍ دغه پډګۍ دی چې مړي ته ورپې سر کړه دا بدعت حسنه څوک پورته که تاسې پوهېږئ په خبر باندې ډېره ښه خبر ده دا طالبانو دا مجدد صاحب په مکتوبات کې کړي نو دوی وایي چې بدعت باندې رد به نه کوي الله ډېر ښه ملا تېر سوی طالبانو الله دې موږ داسې صوفیان جوړ کړي څومره وخت مخکې دلته په کنټینیټر هوټل کې د ټول افغانستان د هر ولایت نه یو عالم راغلی و په دې مو بحث کوو چې افغانستان کې د راتلونکي مدارسو دپاره نصاب جوړ کړو نو بیا ما هلته دا وړاندیز وکړو چې په تصوف کې باید یو کتاب داخل سي مکتوبات وړاندیز مې کوه علما ویلې سخته طالبان به پې پوه نه سي ځکه اوس طالب نه دا ورکه ده چې څوک صوفي ده او څوک صوفي نه ده هر څوک چې ښه ګډېږي دوی وایي دا صوفي ده او هر څوک چې ډېرې چغې وهي دوی وایي دا ډېر ښه صوفي ده صوفي له خلکو نه ورک ده طالبانو چې کم تصوف ده څوک چې طالبانو اوړي راوړي خلک فکر کوي چې دا تر ټولو ښه صوفي ده څوک چې غلی ده خلک وایي دا لکه سې بیخي وابي ده نو میل چې دا کتاب ور داخل کو طالبان د تصوف علما نه وایي چې پوه سي چې کم صوفي ده نو بیا مو طالبانو یو کتاب ربانیة لا رهبانیه دا کتاب هغه ور داخل که پکې نو الله دې وکړي چې پاس سي نو بیا به خوند وکړي نو طالبانو تصوف یو ډېر ښه علم ده خو علم د طالبانو ښه داسې نه چې هسې وړه غوندې خبره ده بیا وروسته انشاءالله بحث پې باندې کوو کراکاره جینو کې نو چې کله تا د قرآن تفسیر له اول نه را شروع کړل الحمدلله نه سورة والضحا ته چې راورسېد تکبیر به وایې دا داسې چل و طالبانو امام جزري سبب ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څو ورځې جبریل علیه السلام رانغی یوه ښځه رسول علیه السلام ته راغله وایي تا شیطان خو رانغی درته لکه سې پرېښودلې جبریل علیه السلام یې ښوده کله چې جبریل علیه السلام راغی او سورة والضحا یې راوړه چې رسول الله ته یو سورة والضحا راوړه رسول الله د ډېر شکرګزارۍ د وجې نه ویلې الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر له همغه نه وروسته طالبانو دا سنت سو چې سورة والضحا دې ویلې تر اخره د قرآنه پورې به الله اکبر وایې دا سنت ته طالبانو خو کله یې موږ وایو دا څومره طالبان چې قرآنونه په ترجمه کې ختموي دې مسلې دا سنت له خلکو ورک ده نه یې وایي علما په دې کې اختلاف لري د سورة والضحا په اول کې به یې وایي که اخر کې دې کې اختلاف ته څوک وایي اول کې به یې وایي څوک به یې اخر کې به بیا خلک وایي د قل اعوذ برب الناس په اخر کې به یې وایي که قل اعوذ برب الناس په اول کې به یې وایي نو دا تر اوله پورې ګر سورة الضحا په اول کې دی ویلې قل اعوذ بالناس په اول کې به وایي قل کدې سورت همدغه درې سورتونه چې وایي قل هو الله قل اعوذ دا درې وارې چې وایي دا تکبیر سره دوی فکر
ګوري طالبانو دا ابتدا دومره کار خراب کړی یم دا تاسې ته م وایم تاسې فکر کوئ چې دا الله اکبر الله اکبر دا تناسې دا 3 وارې قل ولا تکراریږي 3 وارې څوک تکراریږي معوذتین 3 وارې قل فلق قل بنا دا 3 وارې بس دلته لکه سی ویل کېږي نور نسته ده اما طالبانو اصل کې کم وخت کې اصل کې داسې ده چې ما قرآن ویلی کله چې قل اعوذ سورة والضحا ته راورسېدم سورة الضحا مې خلاصه کړه الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر بیا مې علم نشرح له ذکر کړله بیا مې چې هغه ختمه کړله لا اله الا الله والله اکبر بیا هم داسې بل دا قرآن مې ویلی دغه تلاوت کې دا طالبانو سنت ده ټول علما وایي هغه علما چې علومو د قرآن کې بحث کړی هغوی ټول وایي طالبانو مشکات وګورئ په مشکات کې هم سره طالبانو چې دا څوک ده سنت ده خو 2 لفظه به وایي الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر اوس خو دوی طالبانو دا څه دي دا له ځانه مبتدعین لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد نور مو سره زیات دا نشته د طالبانو دا اتباع نه ده دا ابتداع ده بس الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر دومره خبر پوهیږئ که نه الحمدلله هم نسته ورسره طالبانو امام جزري وایي حمدلله به نه ورسره یو ځای کې لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا نشته ورسره طالبانو امام جزري وایي دا بیخي جایز نه ده حمدلله به نه و ځکه طالبانو هغه شی به وایي چې د رسول نه ثابت دي هغه شی چې د رسول الله نه ثابت نه دي طالبانو که تاسې په مانځه کې په یو رکات کې 5 سجدې وکئ دا څنګه ده په یو رکات کې 5 سجدې کول 3 څنګه دي زه 5م څه کوئ جواب راکئ که شکمن یئ په یو رکات کې 3 سجدې څنګه دي جایز دي 2 رکوګانې په یو مانځه کې جایز دي ولې خو څه ورته وایي دې ته بدعت همداسې عادت بدعت ده که نه رد یې کړو که یې رد نه کړو یو هغه د استسقا د هغه په مانځه کې د صلات الکسوف کې خو هغه د موږ د احنافو مذهب نه ده په یو رکات کې طالبانو 6 رکوګانې هم راغلي دي په یو رکو حدیث د بخاري ده 6 رکوګانې خو د موږ د احنافو مذهب نه ده د شوافیو مذهب ده طالبان النجدات فی السجودات د یو کتاب د طالبانو یو حنفي عالم جوړ کړی قاسم ابن قطلبغا الحنفي النجودات کله دی چې د قرآن تلاوت ختم که آخر کې به دعا کوي دغه دعا طالبانو د قرآن دې ته به خلک هم راغواړي او دعا به په یو غټ اجتماع باندې کوي دا خلک راغوښتل دې دعا ته طالبانو دام یو مستحب د سلفو د صحابو د تابعینو رضی الله عنهم د هغوی عادت و طالبانو علما وایي چې داسې به نه وایې نسیت ما قرآن ویر که دا نسبت د نسیان داسې به نه وایې چې ما قرآن ویر که داسې به قرآن رانه ویر سو مجهوله صیغه به وایې معلوم ما قرآن ویر که داسې به نه وایې دا ناروا ده داسې به وایې ما نه قرآن ویر سو ما ویر که ما نه ویر سو دا آیات له ما نه ویر سو له ما نه ویر کړل سو داسې به وایې دې ته فکري ګورئ طالبانو دا ډېر ولا د آیات مې له یاده ووته دا هم بیا پروا نه کوي له یاده مې ووته پروا نه کوي ویر مې که داسې به نه وایې ځکه دا نسبت غفلت ته ځان ته علما وایي